ګرانو ملګرو سلام. د پښتو ګرامر درس په دې برخه کې نن پر هغو لهجو بحث کوو چې د څ پر ځای سین یا چ کاروي. دا سمه ده چې د پښتو مختلفې لهجې د دې ژبې د رنګارنګۍ او ښکلا لویه نښه ده، او کله چې د یوې لهجې خلک غږیږي موږ پوهیږو چې د کومې سیمې دی. خو د یوه پښتو او کره پښتو لپاره ځینې معیارونه ټاکل شوي. په هغو کې دا راغلي چې که د څ پر ځای څوک چې یا سین وایي په لیکلو کې به یې څه کوي؟ څ لیکي. مثلا ځینې خلک وایي څوک، وایي څوک دی یا وایي چوک دی. د قبایلي سیمو او ځینې نورو پښتنو کې دا چې ډېره دود ده، وایي چوک دی. یا مثلا د کوټ لور ته خلک ځینې هم دا خبره کوي چوک دی. خو په کار ده په لیکلو کې څنګه ولیکل شي؟ څوک دی. یا مثلا ځینې لهجو کې وایي څنګه یې، یا وایي څنګه یې، یا وایي چنګه یې. خو لیکو به څنګه؟ څنګه یې یا څرنګه یې. دا ډول مثلا ته چاته وایې څه وایې، څه وایې درست دی، سم دی. خو که وایې څه وایې، چه وایې، ویلی سې خپله لهجه کې. خو که د کره پښتو خبره وي یا د لیکلو خبره وي او غواړي چې ټول پښتانه دې په خبره پوه سي، بیا به څه کوي؟ وایي به څه وایې. دا ډول اوس ماشاءالله پښتو ژبه ورځ تر بلې پرمختګ کوي. که ته په فیسبوک کې یا په لیکنه کې څه یا چه لیکې، بیا که څوک دا بلې ژبې ته ژباړي په ګوګل کې سمه معنا نه ورکوي. دا ډول ورته نورې کلمې هم دي، لکه مثلا یو چاته وایي پاسه یا ورته وایي پاچه، خو د هغه په ځای لیکلو کې پاڅه سم دی. او که ویې هم وایي پاڅه ډېره غوره خبره ده، ځکه چې ټول خلک بیا ستا په لهجه پوهیږي. مثلا ځینې خلک پاسون وایي، خو پاسون نه دی، پاڅون دی. یا مثلا سمله یا چمله، د دې په ځای څه سم دی؟ څمله. سملاستل چملاستل په ځای څملاستل غوره دي. دا هغه څو بیلګې وې چې ما تاسو ته وړاندې کړې. دا ډول بلا ډېرې بیلګې شته دي چې د مختلفو لهجو خلک د څ پر ځای یا چ وایي یا سین وایي. نو کله چې تاسو دا ډول کلمې واورېدې یا یې وایي په لیکلو کې، بیا دا سوچ وکړئ چې په نورو لهجو کې دا کلمه څ ویل کېږي، چ ویل کېږي او که سین ویل کېږي. که وپوهېدئ چې څ ویل کېږي، نو بیا د سین او چ په ځای څه وکئ؟ څ ولیکئ. دا ډول که تاسو هم ورته بیلګې لرئ، د پښتو فیسبوک پاڼې یا د پښتو لرنینګ یوټیوب چینل په تفسیرو کې زموږ سره شریکې کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. دا هم زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر دی. الله مو مل شه.